که نور دې څنګه په دنیا کم ملکونه دي کتلي دي؟ کومو ملکونو ته تللی؟ یاره 200-300 ملکونه مې کتلي. ښه 200-300 ملکونه. ښه کم دې پکې خوښ شوي دي دا راته ووایه بس. نو دا چین مې خوښ و، ښه پاکستان و. پاکستان خو زمونږ خپل ملک دی که او دا خو د مورنی او نیکنی خو بل کم ملک و؟ یو چین و، بل عرب و، روس و، کابل و، امریکا. نو په دې کې ما نوکرۍ کړي. ښه او عمر دې څونه دی د خیره سره؟ عمر مې اوس 450 کاله روان دی. ښه 450 کاله ډېر ښه. نه نو په دې ملکونو کې چې کم دی نو لکه ته ګرځېدې که نه، نو په کم ملک کې ډېر خوشحاله وي او سهولت په کم ملک کې ډېر و؟ یاره په پاکستان کې خوشحاله وم خو والی کېدم به ډېر. ښه نو په دې اخره کې بیا ولې پاکستان ته راغلې؟ خو چېرته یو ملک ته به تللی وې خوشحاله ژوند تلمه خو ډاکټر به په سیټي میټي راوګرځولم د ډاکټر ګلزار. ښه صحیح. په دغه شان کندو کې مې په جیلونو کې وخت تیر کړی. ښه ټیک شو. نه نو په جیلونو کې کند هم وي؟ نو پخوا خو کوټې نه وې که نه، په بیابان به ناست شو. ښه هغه جیلي جیلي به په بیابان. اوس کوټې دي، اوس کوټه کې یابان دي. ښه صحیح شو. زه بانګه شروع کو جزا. ښه خلک چې د خلکو خدمت کې جو وهل خوري. او دا کوڅې اوبه وړې وې، دا ما جوړې کړې. ښه او که نه ما ولیده. او بالکل. ښه او نور څه خاص خبره؟ نو بس نور څه نشته. نه د پاکستانیانو کې څه فرق دی په دې خلکو کې؟ داسې څه تا ته معلوم دی؟ یاره نشته، ډېر روغ دي. ډېر روغ دي خو خلکو راټینګ کړي دي. خلکو راټینګ خپل څه وسې نشته دی. او خارجه طاقتونو رانیولي دي. خارجه کومو طاقتونو رانیولي؟ نو هر یو دی که نه، چېرته یو نیم اوږه ورکړي یا 2 ملکه اوږه ورکړي نور او یا یې خلاف وي. ښه نو بس ټیک ته یاره. نور څه خاص خبره؟ څه خاص پیغام ورکې پاکستانیانو له؟ نور پیغام نشته. پیغام څه چې زمونږ بنیاد نشته که نه، نو څه پیغام به چاله ورکو؟ نو بنیاد ځای بنیاد ومنو وایستمی که دا نشته. جولق نه دا زندگی دی خوښه ده، دا ژوند دی خوښ دی. صاحبو چې دا کم افسر پوه شي او پاکستان ټیکوي چې هغوی مړ کړي. دا د خارجه طاقتونه نو دا هغوی ته پکې څه میلاویږي؟ بس دا دغه دی، یو ګینګ دی د پخوا نه روان. یو ګیم دی؟ ته ګینګ دی که ګیم دی؟ مشرف یې مړ کو، مړ کو، جولق یې مړ کو، ناجوړه دی. جج ته پیش شوی پرون. او جو بیا جولق یې مړ کو. نو پانسي به یې کي ته څه نو پریدي نه بغیر سانه نه پریدي. چې دی دا خبرې ولیکئ. نو خلکه مطلب دا ده چې دا اړی ګړی دی. نو زمونږ کم افسر چې مونږ ټیکوي چې هغه یې وولي. هغه یې وولي. نو د دې حل څه دی د دې مسلو؟ نو دا یاره په مونږ د خارجه نه ده، طاقتونو نه حل یې څه دی؟ حل در سره شته چې څنګه به دا مسله حل شي؟ د دوی نه به مونږ څنګه خلاص شو؟ نه شو خلاصېدی که نه، د یو زورور نه کمزوری څنګه خلاصې؟ نه خلاصېږي دی. د دې منظري نه چې کم دی نو دغه څنګه خلاصې ده؟ موسی او دا که نه نه خلاصېږي دی. خو ځان به تې پټوي را پټوي او ځان تې په غټ سیاست ساتي. په غټ سیاست. نو دا دقسې د چیتا او منظرې چیتا په دې دنیا کې د ټولو نه ښه ملک کم یو دی چې هلته خلک خوشحاله وي؟ یاره د پاکستان ښه دی، ایران ښه دی، چین ښه دی، او سعودي عرب ښه دی. نو دا خو جو ټول ښه دي. دا ښه دا خراب پکې کم یو دی. داسې په امریکا کې هم داسې لږ ځګونه دي چې ښه دي. نو خراب نشته. نو ته خراب یې که ته ښه سړی؟ ته راته دا ووایه. زه خراب وم. اوس ښه یې؟ چې وهل مې وخوړه نو ښه شوم. نو ته په وهلو ټیک کېږې؟ هر سړی زما خیال دی په وهلو ټیک کېږي. په وهلو د ډنډې مسلمان دی که نه؟ د ډنډې مسلمان. نو ته هم د ډنډې مسلمان یې؟ د هر سړی غل دی، هر سړی دی. پاکستان دونه مالدار ملک دی چې دا هر چا وخوړو.
نه دا داسې اوس داسې وکړه که نه چې دا بېنظیره چې کوم وه د هغې سره دې ملاقات شو؟ د هغې سره هغه پنډی ته راله شور یې جوړ کړو ما ته یې ټلیفون وکړو ښه دې بېنظیرې ښه ما ورته ویې ګورم دا خلک غریب دی داسې دا میندې خویندې مې ورته یادولې ما د تعلیم پیسې ورسره نشته تا ورسره په پښتو کې خبرې کولې په پښتو کې په پښتو پوهېده بېنظیر او پښتو خو د دې زه دلته لوی شوي دي ښه صحیح ده جو په ژړا شوه ښه نو څه پیسې مې چې دې وړو له واخېستې دې ښځو له ښه صحیح ده دا ځل وزیر اعلی ومو چې دا کوڅې موڅې مې پخې کړې ستاسو د کور کوڅه باندې پخوله په هغې سنت کړمه او دا مې پخوله چې په دې وویلمه